الله الله تبلیغیان پیژنې د بستر په شا مخلوق دا د بېننګۍ بسترې چې په شا دي. بله ورځ مې په لو واده کې یو ټولۍ ولیده روان وه، داسې ډېر ستړي هم وه، غوټې په شا وې، ماشاءالله امریکایان دي. د شا د خوا مې ورته کتل، ماشاءالله امریکایان دي. هغه چې مې د مخ د خوا ورته وکتل، هغه دا بېننګه ډله وه، دا تبلیغي حضرات، دا د بلې خوا روزل سوي خلک دي، د بلې خوا روزل سوي. تاسې به لیدلي وي، شپږ لمبرې درته بیانوي، اسلام یې راواخیستی، پر شپږ لمبرې یې ودروي. اسلام په کروڑاو شاخونه لري، تبلیغي لالا شپږ لمبرې راته بیانوي. ګورئ، امر بالمعروف نهي عن المنکر، دا خو د علماو وظیفه ده. د تبلیغي څه به نهي عن المنکر څوک نه واوري. نهي عن المنکر منع د نارواو څه، تبلیغي به نه ووینې چې یو چا ته ویلي چې ناروا مه کوه. نهي عن المنکر دا وظیفه خو په تبلیغي لالا کې نشته. امر بالمعروف ته راسه. معروف درې شاخه دي: عقائد، حلال و حرام، فضائل. نو عقائد یې هم پرېښول تبلیغي لالا، حلال و حرام یې هم پرېښول، احکام نه درته بیانوي، فضائل یې راواخیست. فضائل، په فضائلو کې یې هم ښه وکتل. هغه فضائل چې دته خطر دی، لکه د جهاد فضائل، هغه یې پرېښول. د جهاد فضائل هم نه راته بیانوي. په فضائلو کې د جهاد فضائل په هیڅ شي کې نشته. د چیش فضائل راته بیانوي، د مسواک. پر مسواک تبلیغي لالا پتان دي. جهاد اور واخیستی، جهاد فرض شو، جهاد فرض اور واخیستی، دی د مسواک څخه نه دی خلاص. ما په یو جلسه کې ویل، ما چې امریکایي راشي، د تبلیغي په څټ کې ورسپور شي او پښې پر ښوروي لکه پر حمار، بیا هم تبلیغي خپل مسواک وي. په امریکایي کار نه لري. امریکایي دي په څټ کې سپور دي. ته څه وخت امریکایي ته مخ وراړې، دا وخت هم د مسواک دی. چې امریکایي په څټ کې سپور شي او پښې پر ښوروي لکه موږ چې پر دا مرکبانو سپري وو، بیا هم دی خپل مسواک راته وي. نو اسلام یې راواخیستی، پر شپږ لمبرې یې ودروي. دا زما لاسونه ویني، دا دونې پراخه اسلام تبلیغیانو راواخیستی، پر شپږ لمبرې یې ودروي. یاو دا دونه پراخه اسلام یې راواخیستی، تبلیغي لالا په دا نرۍ بستره دننه کوي. که نرۍ بستره په شا و مسلمان دی، و الا فلا. دغه اسلام دی. علم د تبلیغي لالا سره نشته، نه په آیات خبر دی، نه په حدیث خبر دی، او دی راځي ما او تا ته تبلیغ کوي. بله ورځ تبلیغیانو یو ځای ویلي وه، والحمدلله موږ ملحدین یو. علما پوهېږي په دې خبرو. والحمدلله موږ ملحدین یو. ملحدین معنا ګمراهان یو. والحمدلله موږ ګمراهان یو. دی د ملحدین او د موحدین فرق نشي کولای. د خو نو دا ویل چې الحمدلله موږ مسلمانان یو، موږ موحدین یو، مشرکین نه یو. زه دا په فکر کې دا الحمدلله موږ ملحدین یو، ما ول دی صادقان دي، دی خو ګمراهان دي، د کفارو روزلي دي، په دې کې اشتباه نشته. دغه خبره یې رښتیا ده. الحمدلله موږ ملحدین یو. شرط چې ته د ملحدین او د موحدین فرق نشې کولای، نو ما ته د بسترې و ګډوې را په شا کړي دي، خو ما ته اسلام راښیه. ته د ملحدین او د موحدین فرق نشې کولای، ته د الحاد و د توحید فرق نشې کولای، ته د ملحد او د موحد فرق نشې کولای. بیا دې ما ته ګډوې و بسترې ولې را په شا کړي؟ بیا به نو ما ته ته څه شی راوښیه؟ خو ته خپله جاهل یې. نو د دغه کسانو هم مقابله وکړي، مې پرېږدي.
تبلیغیان کراله بسترې په دا سړک وګرځوي. دا زموږ د علماو فتوا ده. که ځان ته حنفي وایې، ځان ته دیوبندي وایې، ځان ته مذهبي وایې، تبلیغیان مه پرېږدي. تبلیغیان پسې واخلي، بسترې ور وغورځوي. دا جاهلان د بلې خوا روزل سوي خلک دي. نو اخرنۍ خبره مې هم دغه ده، که تبلیغیان دي، که وهابیان دي، که پنجپیریان دي، که سلفیان دي، که بریلویان دي، د دې ټولو موږ مقابله کوو. او په دې کې شک نشته چې په قندهار کې وهابیان شته. په دې کې شک مه راوړي. دا د راډیوګانو څخه چې دا خبرې راوځي دا د مذهب خبرې دي. ما چې یو څو درته بیان کړل، قندهار کې وهابیان شته، په ټول افغانستان کې شته، هو د مذهب په نامه دي. مدرسې هم د وهابیانو شته په دغه کندهار کې. د وهابیانو مدرسې پر دروازه ابو حنیفه صاحب لیکلي، مدرسه د سلفیان، مدرسه د وهابیان پر دروازه امام اعظم ابو حنیفه صاحب لیکلي. ولی که د مدرسې پر دروازه ابن تیمیه ولیکي بیا څوک نه ورځي. که محمد ابن عبدالوهاب نجدي پر دروازه ولیکي بیا څوک نه ورځي. که شوکاني ولیکي بیا څوک نه ورځي. ابن باز، البانی چې د اوس عصر ګمراهان دي د وهابیانو، که د دې نومان ولیکي هېڅوک مدرسې ته بچی نه ورولي. نو پر دروازه ابو حنیفه لیکلی، امام اعظم لیکلی، او مدرسه د سلفیانو ده. لکه حضرت مولوی سید نبی صاحب اطال الله عمره وبقاءه، لکه هغه چې تفصیل درته وکړي. قندهار د وهابیانو ډک دی، راډیوګانو کې هم درته ناست دي. په چمن کې غټه جلسه وه، او د پاکستان چمن ښیم، موږ ورغلي وو. نو په جلسه کې ما یو څه خبرې وکړلې. ما ول تعجب کوم، دنیا کفارو ونیوله، د راډیو والا د اختر په روغبړ کې سودا بنده ده. وایي د اختر په ورځ روغبړ ناروا دی. دغه اسلام دی؟ دنیا کفارو ونیول، افغانستان ټوټې ټوټې سو، د وهابي لالا، د راډیو والا د اختر په روغبړ کې سودا بنده ده. وایي د اختر په ورځ روغبړ ناروا دی. یا یې په 12مه کې سودا بنده ده، یا یې په خورده کې سودا بنده ده، یا یې په تعویض کې سودا بنده ده، یا یې په زیارت کې سودا بنده ده، یا یې په لاس مچولو کې سودا بنده ده. د دې کفارو په باب دې څه نه راته وایي. نو موږ پوهېږو چې دا د کفارو خلق دي. نو د دې مقابله به کوو. هره ګمراه ډله چې زموږ د مذهب په خلاف وي، موږ یې مقابلې ته تیار یو، موږ ردونه پر کوو. دا د ټولو علماو مسلک دی، موږ به مقابله کوو. د ټولو مؤمنانو دا مسلک دی چې د دې کسانو مقابله به کوي.